أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان ده ساينس أو تقدير. ساينس وستا ثبوت کړي چې زمونږ په هره حجره یا سیل کې زمونږ تقدیر یا ډیسټینی لیکل شوی ده. په دې موضوع د صحیح پوهېدلو دپاره د یو څه معلومات ذکر کول ضروری دي. د هر څه نه اول باید یو شان غبرګوني ماشومان یا آیډنټیکل ټواین ماشومان وپېژنو. آیډنټیکل ټواین یا مشابه غبرګوني هغه غبرګوني ماشومانو ته وایي چې د یوې نطفې یا یو سپرم او اوم نه جوړ شوي وي. داسې چې کله چې د پلار نطفه یا سپرم او د مور نطفه یا اوم سره یو ځای شي، کومه حجره چې جوړوي یا کومه حجره چې جوړیږي هغې ته زیګوټ یا القا شوي اګی وایي. قرآن ورته نطفة امشاج وایي. نارملی د زیګوټ نه ماشوم جوړیږي، مګر کله کله د معمول خلاف زیګوټ په دوه برخو بیل شي. مخکې د دې نه چې د ماشوم جوړېدل شروع کی په دوه برخو بیل شي او داسې بیل شي چې بالکل مساوي یعنی دواړه برخې بالکل مساوي وي او په دې ترتیب د یو نه دوه زیګوټه جوړ شي چې دواړه نوي زیګوټه یو شان ډي ان ای او یو شان جینز لري، ځکه چې دواړه د یوې نطفې نه جوړ شوي دي. د انسان وجود تقریباً د 100 ټریلیونو حجرو نه جوړ شوی دی چې په هره حجره کې د انسان مکمل شخصیت او تقدیر ثبت دی. حجره لکه د کمپیوټر د هارډویر په شان ده او پکې لیکل شوی تقدیر د سافټویر د پروګرام په شان دی. یعنی د مور او پلار د نطفو د یوځای کېدو څخه د مرګ پورې د انسان مکمله نقشه او پروګرام په ډي ان ای کې د جینیټیک کوډ په شکل موجود دی. په دې موضوع د پوهېدلو دپاره په آیډنټیکل ټواین یا یو شان غبرګوني ماشومانو باندې ساینسي تحقیقات ګورو. ټامس بوچارد چې د منسوټا په یونیورسيټي کې کار کولو، د 1980 کال د اکتوبر په میاشت کې په یو او یا آیډنټیکل ټواین یا یو شان غبرګونو ماشومانو باندې د شوو تحقیقاتو او ریسرچ نتایج اعلان کړل او دا ټول داسې ماشومانو چې د زیږېدلو څخه لږ وروسته د حالاتو په سبب سره جدا شوي وو او بیا یې هیڅکله هم سره ملاقات نه و شوی. د حیرانتیا خبره ده چې سره د دې چې نه یې بیا سره ملاقات شوی و، نه یې یو ځای تعلیم کړی و او نه په یو ماحول کې اوسېدلی وو، مګر بیا هم د دوی په ژوند کې ډیر زیات مشابهتونه موجود وو. مثلا دوی یو شان شیان خوښول،
یو شان شعبو کې کار کولو، په یو قسم مرضونو به مبتلا کېدل او مشابه جامې به اغوستلې او مشابه خوراک به کولو. که یو به مریض کېدلو، بل به هم په ډېرو لرې فاصلو کې مریض کېدلو. که د یو به سر خوږېدلو، د بل به هم سر خوږېدلو. دویم، بریجټ هریسن او ډوروټي لیو دوی ایډینټیکل ټواین یا مشابه غبرګونې خورګانې وي. د تولد څخه څو هفتې وروسته جدا شوي وي او د 40 کلونو پورې یو د بل سره لیدلی نه و. خو د ریسرچ د ټیم ساینسدانانو دا خورګانې پیدا کړي. کله چې د اول ځل د پاره د دوی ملاقات په انګلند کې وشو، ډیر حیرانوونکی منظر و. اری خور د لاس په 4 ګوتو ورینګز یا ګوتې اغوستلې وي. دواړو یو قسم ویښتان جوړ کړي وو. د دواړو خورګانو د بچیو نومونه یو قسم ریچارډ او ریوایډر کیری وو. په داسې حال کې چې د 40 کلونو نه وروسته دا د دوی اول ملاقات وو. دریم، جیم سپرینګر او جیم لیوس ایډینټیکل ټواین یا مشابه غبرګونې ورونه وو. دوی د تولد نه 6 هفتې وروسته سره جدا شوي وو. 19 کلونه وروسته په ایډینټیکل ټواین یا مشابه غبرګونو ماشومانو باندې د ریسرچ د ټیم ساینسدانانو دوی سره د مینیسوټا په یونیورسيټي کې یو ځای کړل. د ساینسدانانو د پاره ډیره جالبه او حیرانوونکې وه، ځکه کله چې د دواړو ورونو نه جدا جدا پوښتنې وکړي، معلومه شوه چې دواړو یو قسم کمپنیو کې یو قسم کار کولو. د هر یو د اولنۍ ښځې نوم لینډا وو او بیا دواړو اولنۍ ښځې طلاقې کړې وې او د طلاق نه وروسته دواړو هر یو دویم واده کړی وو. بیا هم د دواړو د ښځو نومونه یو شان وو، یعنی د هر یوې ښځې نومې بیټي وو. د دواړو ورونو د ماشومانو نومونه جیمز او ایلین وو، حتی چې د دواړو ورونو د سپیو نومونه هم یو شان وو. څلورم، کارل او سارا ایډینټیکل ټواین یا مشابه غبرګونې خورګانې دي. په امریکا کې اوسیږي. دواړه هر کار یو شان کوي. دوی ته د ټیسټ لپاره هر یوې ته 200 سوالونه ورکول شو او جدا جدا کېنول شوې. مګر معلم هغه وخت ډیر حیران شو کله چې ولیدل چې دواړو یو شان جوابونه ورکړي دي. د روم د مینډل انسټیټیوټ ساینسدان ګیډا او د هغه ټیم په ایډینټیکل ټواین یا غبرګونو ماشومانو باندې د تحقیق په نتیجه کې وایي چې ایډینټیکل ټواین یا یو شان غبرګونې ماشومان په یو شان مرضونو اخته کیږي. یو قسم نمو کوي، د دوی غاښونه
په یو وخت کې راوځي، په یو وخت کې ځوانان او بالغ کېږي، که یو گنجی وي بل به هم گنجی وي. او نور ډیر زیات بې حسابه مثالونه موجود دي چې د ټولو ذکر کول مشکل دي. که فکر وکئ کېدای شي چې تاسو هم په خپل خوا او شا کې لیدلی وي. چې د دې تحقیقاتو څخه دا ثابته شوه چې دا مشابهتونه د یو شان ډي ان اے او یو شان جینونو په وجه دي. او بله دا ثابته شوه چې څه چې زمونږ په ژوند کې واقع کېږي مخکې د مخکې نه په ډي ان اے کې شته دی یا په جنس کې لیکلی دي. د جنس کلاک یا د جنس د ساعت د تیوري په اساس زمونږ په جنس کې پروګرام شوی جنس ساعت یا کلاک موجود دی. چون آیډنټیکل ټواین یا مشابه غبرګوني ماشومان یو شان جینونه او یو شان پروګرام شوی جنس ساعتونه یا کلاکونه لري، نو په دې سبب که د یو آیډنټیکل ټواین یا مشابه غبرګوني ماشوم سر په کابل کې درد کوي، د بل ماشوم سر به په ننګرهار کې په هماغه وخت کې خوږیږي، ځکه چې د دواړو ماشومانو جینونه یو شان دي. نو چې جینونه یو شان دي نو په جینونو کې پروګرامونه او د جنس ساعتونه هم یو شان دي. نو معلومه ده چې که د یو ماشوم د جن په پروګرام کې لیکلی وي چې د دې ماشوم سر به په 12 بجو خوږیږي، نو دا چې د دواړو ماشومانو جینونه یو قسم او مشابه دي، نو د بل ماشوم د جن په پروګرام کې به هم دا لیکلی وي چې د دې ماشوم سر به په 12 بجو خوږیږي. نو کله چې 12 بجې شي د دواړو سرونه خوږیږي، چې د دینه په ډیر واضح ډول معلومه او ثبوت شوه چې کم واقعیات چې زمونږ په ژوند کې واقع کېږي مخکې د مخکې نه زمونږ په جنس کې لیکلی دي. یو بل مثال ته ښه متوجه شئ او غور پې وکئ. کله چې دوه مشابه خورګانې بریجټ هریسن او ډوروټي لیو د اول ځل د پاره 40 کلونه وروسته په انګلند کې د ریسرچ ټیم د ساینسدانانو په واسطه په ناڅاپي ډول یو ځای شوي، ساینسدانانو ولیدل چې دواړو خورګانو هر یوې د یو لاس په 4 ګوتو و رنګز یا ګوتې اغوستلې وي، ځکه د دې دواړو ډي ان اے یو شان وو. او چې ډي ان اے یو شان وو نو جینونه او جینیټیک پروګرام او جینیټیک کلاک یا ساعت یو شان وو. یعنی د دې مطلب دا شو چې د بریجټ هریسن په جن کې هم مخکې د مخکې نه دا خبره لیکلې وه چې دا ښځه به په پلانکي تاریخ په دومره بجو د لاس په 4 ګوتو و رنګز یا ګوتې اغوندي، ځکه که چیرته مخکې نه دا خبره نه وه لیکل شوې نو په ناڅاپي ډول خو داسې نشو کېدلی. او د ډوروټي لیو په جن کې هم دا خبره
د مخکې نه لیکل شوې وه او موجود وه چې ډوروټي لیو به په پلانکي تاریخ په دومره بجو د لاس په څلورو ګوتو رینګز یا ګوتې اغوندي. ځکه که مخکې د مخکې نه دا خبره نه وه لیکل شوې نو په ناڅاپي ډول خو داسې نشو کېدلی. الله دې وکړي چې په دې دوه مثالونو کې پوه شوي یاستی. نو د دې تحقیقاتو څخه په څرګند ډول ثابته شوه چې زمونږ د ژوند غټ او واړه واقعات او فیصلې زمونږ په جنس کې لیکلي دي او د زمان او مکان مطابق زمونږ په ژوند کې واقع کیږي. مثلا جنس، قد، د وجود اعضا، د سترګو، ویښتانو او پوستکي رنګ، ذهانت، واده، د ښځې نوم، طلاق ورکول، ماشومان او د هغوی نومونه، د جامو رنګ او د اغوستلو وخت، د کار نوع، مختلف امراض او وختونه یې، د رنګ یا ګوتې د اغوستلو وخت او د رنګ قسم، حتی په بازار کې د بوټونو اخیستل. زه به داسې قسم لباس خوښوم، ته به دا قسم رنګ اغوندي، داسې خبرې به کوي، داسې فکر به دې وي. په دې ټولو کې جینیټیک تاثیرات رول لري. یعنی زمونږ مکمل تقدیر په جنس یا ډي ان اے کې لیکلی دی او زمونږ شخصیت او فکر هم په ډیره اندازه د جینیټیک یا په جنس کې د لیکل شوي پروګرام او تقدیر پورې مربوط دی. د دې تحقیقاتو د نتایجو په اساس ساینسدانانو فکر وکړ چې مونږ خو د خپل جنس غلامان یو او هر څه چې په جنس کې لیکلي دي مونږ هماغسې کوو. مونږ خو اختیار او ازادي نه لرو چې کوم شی په خپل اختیار او خوښه وکړو. آیا واقعاً مونږ په رښتیا د خپل جنس غلامان یو او څه چې په جنس کې لیکلي هماغسې کیږي او مونږ هماغسې کوو؟ آیا هیڅ اختیار او ازادي نه لرو؟ د ساینسدانانو د دې سوال جواب په یو بل ریسرچ کې پیدا شو چې د منسوټا د یونیورسيټي د محققینو د ټیم د خوانه د 350 آیډنټیکل ټواین یا مشابه غبرګونو خلکو په سلوک او رویه باندې شوی وو. د تحقیقاتو نتایج داسې وو چې زمونږ په شخصیت باندې جینیټیک سیستم ډیر اثر لري. مثلا د لیډرشپ یا رهبرۍ خاصیتونه 1% د جنس پورې او 9% د نورو عواملو پورې مربوط دي، لکه ماحول، تعلیم، ټریننګ او نور. د مشکلاتو سره مقابله، شرم، حیا او ویره 0.5% د جنس پورې او 40% د نورو محیطي عواملو پورې اړه لري. د پاکوالي، سلیقې او احساساتو خاصیتونه 50% د جینیټیک سیستم پورې او 50% د محیطي عواملو پورې مربوط دي او ارثي مرضونه 0% د جینیټیک سیستم پورې اړه لري. په جنس باندې د ساینسي تحقیقاتو څخه ثابته شوه
چې په جنس یا په DNA کې د لیکل شوي پروګرام یعنی تقدیر باندې زمونږ اختیار نشته. مگر په تقدیر باندې عکس العمل زمونږ په اختیار او خوښه دی. مثلا څوک ذهین پیدا کیږي، څوک ښځه، څوک نر، څوک لوړ، څوک ټیټ، څوک تور او څوک سپین پیدا کیږي. د چا د اندامونو جوړښت یو قسم او د چا بل قسم وي. د چا د سترګو او د ویښتانو رنگ یو قسم او د چا بل قسم وي او داسې نور. په دې کې انسان هیڅ اختیار نه لري. دا تقدیر دی. مطلب دا چې هر څه چې مخې ته راځي زمونږ تقدیر دی. حتی که تبه په سړي راځي دا هم تقدیر دی. که سر درد په سړي راځي دا هم تقدیر دی. زوړ عمر ته رسیدل یا په ځوانۍ کې مړ کېدل دا هم تقدیر دی او داسې نور. چې په تقدیر باندې د چا هیڅ قسم اختیار نشته. مگر په تقدیر باندې عکس العمل زمونږ او ستاسو په اختیار او خوښه دی. چې د عقیدې، علم، عقل، اجتماعي، محیطي او ځینې نورو عواملو په نظر کې د نیولو په اساس انسان ښایي. بیا یې وایم په تقدیر باندې عکس العمل زمونږ او ستاسو په اختیار او خوښه دی. چې د عقیدې، علم، عقل، اجتماعي، محیطي او ځینې نورو عواملو په نظر کې د نیولو په اساس انسان ښایي. د جزا او سزا مالک الله تعالی خپل جوړ شوي تقدیر ته نه ګوري بلکې په تقدیر باندې زمونږ او ستاسو عکس العمل ته ګوري. د جزا او سزا مالک خپل جوړ شوي تقدیر ته نه ګوري بلکې په تقدیر باندې زمونږ او ستاسو عکس العمل ته ګوري. چې همدا عکس العمل زمونږ اعمال دي چې په کولو کې منږ خپله خوښه او اختیار لرو. زمونږ د ټولو خبرو خلاصه دا ده چې په DNA کې زمونږ د ژوند ټولې وړې او غټې خبرې لیکلي دي او زمونږ په ژوند کې ټول واقعات او تغییرات د همدې لیکنې یا تقدیر مطابق واقع کیږي چې مونږ په واقع کېدو او نه واقع کېدو کې اختیار نه لرو. مگر د تقدیر د واقعاتو په مقابل کې د عکس العمل اختیار او ازادي لرو چې همدا عکس العمل زمونږ اعمال دي چې په خپل اختیار او خوښه یې کوو. مثلا مریضي تقدیر دی چې په واقع کېدو او نه واقع کېدو باندې منږ اختیار نه لرو. مگر دا اختیار او ازادي لرو چې په راپېښ شوي مریضۍ ښه عکس العمل وښیو یا بد عکس العمل وښیو. یعنی د مریض خوښه ده چې وایي چې یا الله ګناهونه مې معاف کړي او د دې مریضۍ نه شفا او صحت راکړي، او که وایي چې یا الله ټول خلک جوړ دي
او زه دې مریض کړی یم وغیره. په آخر کې باید ووایم که څوک په لوح محفوظ کې لیکل شوی تقدیر نه مني نو د وجود په هره حجره کې د لیکل شوي تقدیر نه خو انکار نشي کولی. که څوک په لوح محفوظ کې لیکل شوی تقدیر نه مني نو د وجود په هره حجره کې د لیکل شوي تقدیر نه خو انکار نشي کولی. او داسې خو نه کیږي چې یو سړی ووایي چې نه قرآن منم او نه ساینس منم، صرف د خپل زړه منم. نو هر څوک چې د الله په ذات کې شک لري باید فکر وکړي چې په ډي ان اے کې د انسان تقدیر څنګه لیکل شوی دی یا څنګه لیکل کیږي. آیا عقل، منطق او ساینس دا جواب مني چې په خپله لیکل کیږي؟ کله چې د مشابه غبرګونو ماشومانو د جوړېدو دپاره یو ځای ګوټ یا القا شوي هګۍ په دوه مساوي برخو بیلیږي او دوه ځای ګوټه جوړوي او په دواړو ځای ګوټو کې یو قسم ډي ان اے او هر شی یو قسم وي، یعنی دواړه نوي ځای ګوټونه داسې مشابه وي چې یوه ذره فرق هم پکې نه وي. آیا عقل، منطق او ساینس دا مني چې دا تقسیم دی میوټیشن کړی وي؟ عجیبه ده. ډي ان اے په مرمۍ په دوه برخو ویشل، میوټیشن خو تشعشع ده، رایډیشن دی. داسې یو شی چې د ویښته نه 10,000 کرته نری او د 3 میلیاردو پرزونه جوړ شوی وي او د یو انسان د ژوند مکمله نقشه او تقدیر دی پکې لیکلی وي او دا دی د یوې بې عقلې تشعشع په واسطه یا یوې بې عقله رایډیشن په واسطه په دوه مساوي برخو وویشل شي او داسې دی وویشل شي چې دواړه برخې بالکل مساوي او یوه ذره فرق هم پکې نه وي. بله خبره دا ده چې د دوه نوو ځایګوټونو ټول جینیټیک مواد یو قسم دي. د دوه نوو ځایګوټونو ټول جینیټیک مواد یو قسم دي ځکه چې دواړه د یو ځایګوټ د تقسیم یا یو سپرم او اوم نه جوړ شوي دي، یعنی 100% مشابه دي. نو ځکه خو کم ماشومان چې د دې ځایګوټونو نه جوړیږي هغوی هم باید 100% مشابه وي، یعنی هر شی باید یو قسم وي چې واقعاً همداسې هم ده. دواړه ماشومان یو قسم ډي ان اے، یو قسم جینوم، یو قسم کروموزومونه او یو قسم جینونه، یو قسم سترګې، ویښتان، قوارې، یعنی ټول شیانی یو قسم وي پرته د یو شي نه چې هغه فینګر پرینټ دی. دا ځکه چې دا د هر انسان جدا جدا آی ډي ده. د همدې آی ډي سره به انسان د قبر څخه راجع کیږي. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. الله تعالی فرمایي چې آیا انسان فکر کوي چې
ګینې مونږ به د ده هډوکي را جمع نه کړی شو. بلا ولې نه، هډوکي خو به یې را جمع کړو. قادرین علی ان نسوي بنانه. مونږ خو په دې هم قادر یو چې د ګوتو څوکې یې هم بیرته جوړې کړو. یعنی د ګوتو په څوکو کې چې څه قسم خطونه د فنګر پرنټ دپاره په دنیا کې وو، هماغسې خطونه یا فنګر پرنټ به د قبر نه د راجګېدو په وخت کې هم وي. او د همدې ای ډي یا فنګر پرنټ سره به د حشر میدان ته ځي، او د همدې ای ډي سره به د الله په حضور کې د حساب دپاره ودرېږي، او د همدې ای ډي سره به جنت یا دوزخ ته ځي. ښه فکر وکئ چې یو قسم جینونه په یو ماشوم کې یو قسم فنګر پرنټ جوړی، او په بل ماشوم کې بل قسم فنګر پرنټ جوړی. آیا عقل، منطق او علم دا مني چې د دې اختلاف علت او وجه دې د رحم د ماحول تاثیرات وي؟ حال دا چې دواړه ماشومان د یو ځای نه خوراک کوي او په یو محیط یعنی یوه پلاسنټا کې پراته دي، نو محیط خو په دواړو ماشومانو یو شان تاثیر کوي. نو بیا څنګه یو شان تاثیر د یو ماشوم فنګر پرنټ ته تغییر ورکوي او د بل ته نه ورکوي؟ او فرضاً که دا خبره ومنل هم شي، بیا هم سوال پیدا کیږي چې یو بې عقله محیط یا انوایرمنټ څنګه پوهیږي او څنګه کولی شي چې یو ماشوم ته دې داسې فنګر پرنټ انتخاب کړي، داسې فنګر پرنټ انتخاب او جوړ کړي چې د ده نه مخکې د په دنیا کې نه په مړو کې او نه په ژوندیو کې د چا وي، او نه د ده نه وروسته چې څومره انسانان دنیا ته راځي په هغوی کې د چا وي. آیا ستاسو عقل دا مني چې د پلاسنټا بې عقله محیط دا کار کولی شي؟ خو ملحدین وایي چې کولی شي، او بیا وایي چې دا ساینس دی. باور وکئ چې دوی ښه پوهیږي چې دوی چې څه وایي هغه غلط او غیر ساینسي دي، خو د الله نه د بچ کېدو دپاره هر قسم غیر ساینسي او بې منطقه خبرو کولو ته تیار دي، خو د خالق یا کریټر نوم په خوله نه راځي چې الله تعالی دی. او چیرته چې د خالق ځای راشي، نو دوی به هلته په عوض د دې چې ووایي چې دا کار خالق کوي یا خالق کړی، یا به چانس استعمالوي، یا به پخپله استعمالوي، یا به میوټیشن، یا به نیچر او داسې نور نومونه به استعمالوي. یعنی هر کار چې کولی د انسان او ټکنالوژي دپاره ناممکن وي، دوی وایي چې یا یې چانس کوي، یا پخپله کیږي، یا یې میوټیشن کوي او یا یې نیچر کوي. د رسل نه چا پوښتنه وکړه که ته مړ شي او الله تعالی دې را ژوندی کي او پوښتنه درنه وکړي چې زه دې ولې نه منلم، نو څه جواب به ورته وایي؟ نو رسل ورته وویلې چې زه به ورته وایم چې یا الله، ما ته ستا د وجود ثبوت په دنیا کې نه و پیدا شوی چې ایمان مې در باندې راوړی و، خو داسې نه ده
انسان چې هرې خواته مخ اړوي د الله تعالی د وجود بی حساب آیاتونه او نښې ګوري، خو غور او فکر کول غواړي. الله تعالی فرمایي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ډیر زر به مونږ دوی ته د خپل قدرت آیاتونه او نښې په کائناتو او د دوی په خپلو نفسونو کې دوی ته وښایو، تر څو چې دوی ته دا واضح او ښکاره شي چې الله حق دی، قرآن حق دی، نبی علیه السلام حق دی. که بیا هم څوک د الله تعالی د وجود نه انکار یا پکې شک کوي، نو ګټه او تاوان خپل ځان ته دی، په خپل نفس ظلم کوي او خپل ځان په امتحان کې ناکاموي. د جنت غوندې نعمت نه به محروم شي او د دوزخ غوندې زندان ته به لاړ شي. او که ټول انسانان په الله تعالی ایمان راوړي، د الله تعالی په بادشاهۍ کې یوه ذره نه زیاتیږي، او که ټوله دنیا ته انکار وکي، د الله تعالی په بادشاهۍ کې یوه ذره نه کمیږي. او که د تقدیر په باره کې نور معلومات غواړئ، زما بل تقریر د تقدیر په نوم واورئ. په هغې کې انشاءالله پوره په تفصیل سره د تقدیر په باره کې بیان دی، انشاءالله چې فایده به درته وکړي. وما علينا إلا البلاغ المبين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.